سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د 2023 نړیوال جنګ کې به افغانستان خپله 5مه لوبه سبا د پاکستان لوبډلي پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال جنګ کې خپلې 4 لوبې کړې دي چې 3 بایللې دي، یوه یې ګټلې ده. هندوستان، بنګلادیش، نیوزیلینډ لوبډلې چې ماته خوړلې ده او انګلند لوبډلې ته په 9 منډو په ستر توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په روان نړیوال جام کې نه رسمي لوبې کوي چې 4 یې کړې دي. سبا به په 5مه لوبه کې د پاکستان لوبډلې سره د لوبه ډګر ته کښته کیږي. خپل اتلانو ته دعاګانې کوي چې ترڅو پاکستان ته ستره ماتې ورکړي. او پرون بیا په روان نړیوال جام کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې انګلند او سویلي افریقا لوبډلې سره مخ شولې. د سویلي افریقا لوبډلې انګلند ته په 290 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړله. او نن هم په نړیوال جام کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه روانه ده چې هندوستان او نیوزیلینډ لوبډلې سره مخ دي. دواړه پیاوړې لوبډلې دي چې تر اوسه کومې لوبډلې ماته نه ده خوړلې. نن به کومه لوبډله بریالۍ کېږي؟ د هندوستان لوبډلمشر روهیت شرما د لوبې ټاس وګټئ، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د نیوزیلینډ لوبډلې بیا په ټاکل شویو 500 اورونو کې 203 منډې جوړې کړې. د هندوستان لوبډلې لپاره بیا محمد شمي 5 ویکټې واخیستلې. د هندوستان لوبډله د 203 منډو هدف په تعقیب کې اوس مهال توپوهنه کوي چې یو لوبغاړی آوټ شوی دی. 3 منډې دي